څه کوو 10 بچي دي 10 بچیان دي دې کې به ګزاره وشي کله لارې بندي کله صحیح کله صحیح بیا څنګه گزاره کوئ تاسو بس نو وخت الله پاک تیری نور او ګرانه ډېره ده زمونږ غریبو سره د امداد کوي دا شاهین نور ته هېڅ هم نه غواړو خو دا شاهین دې لږ ارزان کړي महंगाई बारे کې مونږ څه ویلی نه شو ولی چې ګورنمنټ ددو دی حکومت ددو دی مونږ به څه ووایو अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासे गोरे वसीन खबर जो में इदरीस साल निन जो मिस्त्री शाह के मौजूद हम हल बेरोजगार नास्ते दिल तक आवाम राजा जदे हल को नपोस को कोर किराया खर्चा सिंगो बासे राजा हल का सारा खबर को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सिंगाई खैर दे शुक्र तासो नु इरफानुल्लाह फानुल्लाह भाई तासो मादा दवाया कार से कहता सो तुम बेटरानो करो दो राजा की दुमरा घटा कवे के खपल कोर खर्चा आसानी से तरे دې وخت کې وتا سپدره دومره هو نشته کارونه نشته रसिंग कोर खर्चा चलाई तासो بس نو الله پاک یو نظام چلیږي نور دې وخت کې خو ډېره ګرانه ده غریب سړي ته خو بې انتهایي ګرانه ده کارونه نشته پوه شي که نه بیلونه نن سبا دا سپدره پنجاب حالات کې بیلونه دومره راځي کراګانې دي کریا کور کې اوسېږو بس وخت تېرېږي نور کار بھی کی نه نه دغه کار دی بیټریانو کار کې لوډینګ کار دی هغه دې وخت کې شته دی هم نه کمتر ګاډې لګي بیٹرین کار کے دومره घटा اشتا نو مخکې خو شکر ګزاره کېده خو دې وخت کې خو کارونه نشته کله لارې بندي کله صحیح کله صحیح څنګه گزاره کوي تاسو بس نو وخت الله پاک تیری نور او ګرانه ډېره ده صحیح ده السلام علیکم وعلیکم سلام جی څنګه یې خیر دې خدای دې خوش څه نوم دی محمد نظر محمد نظر صاحب تاسو ماته دی وایا کیسه کار کوي منګه چوکیداری کوو خپل غریبي کوو سجلو کو مسافر یو پردیسیان یو چوکیداری کې دومره ګټه اشته کې کور خرچه چلاوي شي نشته خو سو کو بس خپل گزاره د کوو بس څنګه کور چلای تاسو بس الله یې چلی نو الله یې چلی منګه باندې یو نور کار महंगाई دا خسخت महंगाई دا आपका पता है ټول महंगाई دا بیا نور تاسو وارو شارو اشته نشته څه شي نشته بس څنګه کور چلاوي تاسو بس الله یې چلی نو دا مزدوري کوم بچو له لګم بیا تاسو دا عوام لسه پیغام ورکوي حکومت لسه پیغام ورکوي حکومت خو زمونږ نشته چې زمونږ حکومت ونه زمونږ بدالو څنګه دغه دی دا بې ګناه خلک ونی بې ګناه کارونه کېږي د تپوس څوک نشته ها او وایم زه مسلمان یم په نوم مسلمان دی خلکو سره څه زیاتې کېږي او تپوس زمونږ د غریب سړي تپوس نشته بالکل خو چې سړی مخامخ شي که نه ولې موږ کوم ځای مخامخ کېدو شو غریبانان یو او زمونږ سره زیاتې کېږي مهنګایي ده موږ نشو برداشت کولی خپله ګزاره ده کوو صحیح ده زمونږ د تپوس یو الله به وي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر ده برابر الحمدلله څه نوم دی رحمان الله رحمت الله भाई تاسو ماته دی وایا څه کار کوي مونږ خو دغه ریړه ده ډای فروټ خرڅوو دومره ګټه کوي چې کور خرچه پوره کېږي دومره ګټه سرته کېږي خو بس الټا قرضدار یو همیشه نو بیا کور گزاره څنګه کېږي کور گزاره بس الله نظام دې چلی نو خو حساب د شي مونږ یې نشو پوره کولی واده کړې ده واده هم نه ده کړی نو بس دې به مونږ څه ووایو یاره خدای دې غټو خلکو له به کار است یاره مونږ سره لږ ګزاره کوي که نه کاروبار دا شی دومره ګران شو چې غوزان اوس مونږ په خپله په 200 راوړو پر اوس کال په 200 خرڅول دا خلک دې سره راځي په 200 راکړه نو زمونږ پکې پیدا څه شوله دا حکومت څه پیغام ورکوي تاسو حکومت ته به مونږ څه ووایو خو بس داسې راسې بس زمونږ غریبو سره دې امداد کوي دا شاهین نور ته هېڅ هم نه غواړو خو دا شاهین دې لږ ارزان کړي دا ګراني دې لږه کم وکړي ولې زمونږ شان غریب خلک بیا قسم قسم کارونو ته مجبور شي چې هغه وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام سال څنګه یې خیر دی جی شکر دی خیر خیریت دی تاسو ماته دی وایا واده کړی دی او جی واده کړی دا یو مزدور چې کوم دی راځي څنګه ګټه کوي یاره مخکې خو حالات صحیح وو اوس دې وخت کې ډېر حالات خراب شي دي لکه د مزدور بارې کې لکه ډېر حالات خراب دي لکه او بعضې داسې کسان دي چې هغو له دیاړي هم نه ملاوي تاسو څه کار کوي مونږ دلته ډپټي ده چوکیداري ده چوکیداری کوي دومره ګټه کوي چې میاش خرچه پوره کېږي کور انشاءالله شکر دی گزاره دی کېږي شکر الحمدلله گزاره کېږي څومره ګټه کوي یاره خو مونږ له دلته 1,500 روپۍ تنخوا راکړي هغې سره پوره کېږي سره پوره کېږي شکر الله څومره ماشومان دي ما هو 4 ماشومان دي گزاره څنګه کوي بیا تاسو څور ماشومان دی او خپلو شکر الحمدلله هغه گزاره ده چې هغه سیستم د نظام د الله چلی نور خو مهنګۍ ډېر حد تمام کړ دی لکه مهنګۍ ډېره زیاته کړ ده دې خلکو لکه ډېر زیات
महंगाई बारे کې مونږ سویل نه شو ولې چې ګورنمنت ددو دی حکومت ددو دی مونږ بس وایو گورنمنٹ حکومت څه پیغام ورکوي تاسو یار ګورنمنت پیغام د مونږ سور کولې شو مونږ غریب خلک یو چې کوم غریب پیغام ورکړي جو هغه دندې کوي نصیب 500 تختې ته خېږي نو هغه سره سړی سو کی مهنګي خو جو ګرانی دا خود ګرانی دا چې لوګان سړی نشي خوړې ټماټر سړی نشي اغسته مثال غریب سړی 1000 روپے دیاړي دا 2000 روپے خرچه ده نو هغه څه نه پوره کوي هغه خپل گزاره دی چې پوره کوي چلیږي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې خیر دی تاسو نوم رفیق رفیق بھائی تاسو مد تاسو څه کار کوئ زه پالش کوم پالش کوئ میاشت کې دومره ګټه کوئ ورځ کې یا دومره ګټه کوئ چې کور خرچه چلولی شي بس شکر دی چلیږي اورې بس 1500 روپۍ کېږي اورې ورځې او بس شکر دی بس دې باندې زموږ ډېره ګزاره کېږي اورې واده کړې ده نو واده مې نه کړی بیا کور کې نور شته شته و شته څومره کسان دي یو بس دا 8 کسان یو کور رینټ باندې ده او بیا څنګه گزاره کېږي بس ګزاره کېږي نو دې ته به ګزاره وي او نو اورې او مهنګایي نشته نه مهنګایي ولې نشته مهنګایي خامخا شته اورې بیا دې پالش باندې گزاره کېږي تاسو نو بس شکر دی یاره بس په دې باندې مې د الله نه غټ شکردار یم چې ګزاره مې کېږي اورې تاسو حکومت ته څه پیغام ورکوئ مهنګایي باره کې بس یاره حکومت ته به داسې ووایو چې مهنګایي ډېره جوړه شوې ده اورې او والله ګزاره نه کېږي او ولې چې مخکې هر څه به ارزان نو زه ګزاره به کېدله اوس هر څه ګران شوي دي اورې اوس چې چا خبره روټۍ خوریم که نه نو 500-600 روپۍ د نه اخلي که نه نو د هغه نه داسې ښه ده چې دغه دی که نه لږ ارزاني کوي لږ ارزاني کوي اورې نو ارزانه چې ارزاني شي نو ښه ده اورې السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې خیریت دی الحمدلله تاسو ما ته دی وایه کې د مهنګایي باره کې تاسو وایه کې څنګه گزاره کېږي ستاسو گزاره چیرته کېږي تباه و برباد شول خلک غرق شول سهار مونږ راوځو او تقریبا ماښام ته 400-500 دیړي جوړو بیا دې کې تاسو څه گزاره څنګه کېږي کور خرچه دی ماشومان دي څه کوو 10 بچي دي 10 بچیان دي دې کې به گزاره وشي د اختیو سهار راوځو ماسخوتن په 12 بجې ننوځو 600 روپۍ دیاړي جوړه شي دې کې 1 روپۍ گزاره نه کېږي 500 شپږ کې دا څنګه تاسو سرکټ چلی کور 10 ماشومان بي دي الټا قرضې کوو قرضې علي قرضې کې حالو په قرضې کې پټ یو نور به څه گزاره دی ملک کې گزاره کېږي غریب سړي ټکانه ورکه ده ختم ده هیڅ نشته څه به کېږي دې کې څه شی دي څوک هیلپ نه کوي غټ خلک خو ټول په خپلو کې اخته دي غریب سره هیلپ شته څوک یې تپوس کوي هیڅوک یې نه کوي تپوس تاسو غټ خلک کوم چې حکومت د هغې له څه پیغام ورکوي موږ دا پیغام ورکوو چې څه کاروبار څه روزګار څه خپلو خلکو ته مخ اړول پکار دي مخ نشته هر سړی دې جوب ډکوي بس ننوځي هیڅ نشته جی ناظرین تاسو خلکو رای واورېدل خلک وایي چې ډېر پښیمان وو ډېر پریشاني وو تنګ دسته وو تاسو خپل کمنټ سیکشن کې ماته ضرور وایئ چې تاسو سره څنګه کل کېږي تاسو پریشان یې که تنګ دست یې کمنټ سیکشن کې ماته ضرور وایئ دې سره خپل مهمان عزیز خان له اجازت ورکوي الله نیکبان